د تکبیر په زمزمو غزا تدرو د شیګانو قبقلانو لا تاسو له دا معلوماتو شي چې شیګان د الله سره قرآن لري، رسول الله سره، صحابه سره او مسلمانانو سره. دا خراب خلک دي. الله سره د شي عقیده لري. نعوذ بالله من ذلک. چې موږ د ټول امامان دا رب العالمین ډېر اوچت علم لري. زمونږ الله بارک د بدا عقیده را پرونی نو همدان چې ځین لوړه بسنده کوي. دا کتاب څنګه ولې پښتو کې ډېر جامع او سری سمانه ده. هر څلور باندې فویګ روانه ترجمه شوی ده، لیکل شوی دی کشف الغطا د بار مکتبه کې وایي. د ټلیفون لور باندې کارتونه وغیرہ اخلو راځي 500 بینه باندې خرج کړي. محمد رسول الله ملګرو بارک دې خلکو کوم عقیده ده. نعوذ بالله من ذلک، نعوذ بالله من ذلک. ډېر دې خبرې داخله دي چې ویلې دي سړی تاسو له ویلې نشي. یو خبر اسې مشه مې خبر تاسو له کومه تاسو به خپل دا کتاب واله. نعوذ بالله من ذلك ونعوذ بالله من ذلك. مخکې موږ ویلو چې د اسلام دویم نوم هغه عمر دی. دوی لیکي عمر رضی الله عنه شو هغه کې د شي عمر زو چې ځم باندې به نارینه سړي اچو. اوس دې سړي اخرت به خلکو اخرت به ګورا چې دا خبره بالکل سړي ویل نشي. قسم دې سړي ځان له پورته کې ناشتي او اصلي د عبارت باندې نظر ورچې د څومره جرأت کړی چې دا خبره کړې. زړه به په ودر دی چې اقا عمر چې هغه محمد رسول الله خلیفہ اقا عمر چې شلیری زید هغه د نظر برابر راغلی دا وحی راغلی دا. اقا عمر چې هغه اسلام نوم دی. اقا عمر چې هغه سره چې مینه ولر دا جنت ته داخل شي. اقا عمر چې په دنیا کې ورته الله جنت زیری ورکړه. چې موخ کې ګریوانونو کې پرتی دي څو خبرې مو پزړونو کې پرتی دي څو خبرې مو پزړونو کې پرتی دي.